الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ استاد خبره دې پورې رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مدینه النبی یا مدینه الرسول کې کله خلافت برابر کې اداره تشکیل کړه او د قشن د حزب د غضب نه فارغ شو او د غزوه د بین المستلق نه د عین ورس نور خطونه د خلکو له شروع کړه. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او خیرتیا وا وجدا وکچرته د رسول الله حکومت او خلافت نه وي د خلکو له خطونه لګلې وي نو کې دې شي د ټولو برت کړي وي د حیثیت و به برباد شوی وي. اول زور برابر کې مجاهدین ملګری برابر کړ دي غین ورسه به دشمن له د خط په ذریعہ باندې دعوت ورکې کوي منلو په به کې بیا جګړه او جنگ دي او تقریبا اته خطونه رسول الله لګلې دي. نجاشی بادشاہ لګلې دي، جریج ابن متا، مقوقس بادشاہ، کسرا بادشاہ جنوب پرویز دی، قیصر څلور خطونه دا بیان شوی و. نجاشی بادشاہ د شکل عمر ابن امیہ الزمری دا خط د رسول الله راوړو نو کلی کې او به اومنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به خطر راولګو چې یا رسول الله ما ستاسو کاکا دوی په لاس باندې ایمان راوړو. کله جو وفات شو نبی کریم علیه السلام په غیبانه جنازه هم کړو. دویم حاتب ابن ابي بلتعاله ورکه یو خط چې سوره ممتحنه دا غبره کې نازل ډېر عزتمن صحابي دی بدري چې ورشه مقوقس بادشاہ چې جوړه جبر متانو میږي هغه زما د خط ورکا رسول الله ورته خط ورکي او ورغه کله چې هغه خط ورکو نو حاتب ابن ابي بلتعاله ورته خپل می دعوت ورکي چې سره مخې بده غدای کورسه باندې ګوره فرعون ناسو تقریبا 300 کال دا ژوند او شرط به کې مریض شوی نو اخر د دعوه وکړه چې زرا به زمونږ الله ته برباد کړي د دویش لګه فوج د تل سره فوج سره چې د خلکو نمونه او عبرت تر قیامت پورې دا بیانېږي. هغه ویل چې موږ د خپل دین د هغه چا لپاره پریدو چې دا خبره په دلیل بنه یو د دین غوړی په درست سره رسول الله له خطر اوله و جوړې عزتمن سړی اوچت انساني کې څه اخلاق ولې دروژن نه خو زما یو څه تحقیق قبول کا یو جوړ جامع ورته ولې غلي یو اسره لګلو او دو زنانه چې ماریا او بل نسرین. ماریا رضی الله عنها رسول الله په خپل باندې کاکړه چې ایمان راوړو، نسرین حسن ابن ثابت لور کړه او دغه خپل ولی به پالله. دریم خد عبد الله ابن حذافه په لاس باندې راولې ګو چې عمر رضی الله عنه هرقل لم لګلو ورسره هغه واقع به مستقل راځي. کسرا بادشاہ چې کله ولې ګو فرویز نومیدو نو دا دعوت چې کله ورکه اول خدای سره مخ کېدل ګران و خو بهم رسول الله ورته دا ویلی و چې تب د یو بل والی په ذریعہ باندې دل راځي ځکه دا بدمعش شړې د ستخاتونه او ګوري نه اما خو چې خد ورته راغی ترجمان را وسو خدای بخبل دغه کړه ایسته خد چیرې شریکی نعوذ بالله من ذلک ویل دا محمد یو غلام دی داس ما د رعیت نه دغه مال دعوت راکیو د محمد نوم زما دلم نه ولی مخکې لګیږي. رسول الله ورته بدوی وکړه. وګدا قصه تیر شو د بازان باج ولی په واسطه شروع ده بچو هغه په خپل د قتل کی څورم خته هرقل بشر له لګل او د دحیه الکلبی په واسطه باندې جبدي وخت د فارسیانو ریمن خپل مابین جګړې شوی او د نظرم کړي او چې زما بیت المقدس ته فایده او صلیب په مقصد کې एकदम شکم څنګه د فارسیانو وړي دي د بصره ولی په واسطه باندې ورته د سره مخامخ شو او ابو سفیان دی راځه مکړه یوسف بوسینه د رسول الله بارک وکړه. شرکه محمد خاوند لوی نسب د کاجر کمزوري او به ورته ویل چې لکه د پلارانو کې څو د چر د بادشاہان وو کنه و وېدره مخکې دا دعوت چا کړی د نبوت او کنه راکړي ملګری کمیږي کې زیتی او پنځه مې ورته چې دا ملګری ضعفات کده مالداران شپږم ورته ویل چې دا کوم یو ملګری خود ارتداد نه انتخاب کړي او موږ ورته ویل چې څو سره جګړه کې واقع کیږي صورت حال څنګه اتمه ورته ویلو چې خیانت کړي کنه دې کړي
او نه هم ورته ویل چې دعوت یې څه دی. ابو سفیان تفسیری ورته بیان کړی و چې دا ډېر اوچت نسب والا انسان دی. حقیقت دی رسول الله ډېر اوچت انسان نسب موچتو لارونو کې بادشاہان هم نشه هغه به خپل حکمتونه ذکر کړی و او د څه داوا مخې چا کړم نه و ملګری چې ضعفا دي او هغه زیتیږي او څوک ته مرتد شوی هم نه دی په جګړه کې کله موږ به لو کله هغه توکې نه کړی او دی ورته ویل چې دعوت اسلام نه دی. هغه به تفصیلی خبره ذکر کړه د علم نجوم نه دا معنا معلومه کړي و او د بل ملګری هم دا طلب کړو او دا مسله موږ کچیر د سمات رسول الله سره ملاقات شو د ابکی به امین زمو دغه ډېر اکرام وکړ او زما ګمان دا و چې دا راغلی خو لیکن په عربو کې بني نن به دا خبره ذکر کیږي چې پنځم خط محمد صلی الله علیه وسلم ولېګلو د علا الحزرمی په واسطه باندې د بحرین بادشاہ له بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى عظیم بحرین اغزلا کله چې دا ورغه د ورځې به مسل کو د شپې په وجه کې پاتې کېدو په اسمانه دغه خواله ورغه چې کله ورغه نو وی ویل چې دا محمد رسول الله خط ته هغه چې څنګه خلاص کې وای کله د ټکه ایمان راوړو ډیرو خیر انسانو بعض انسانانو کې څنګه الله د استعداد کړي چې خبر ډیر زر اومني بعض زد وکي زد خبر ته معلومي چې لکه دغه عمل په قران او حديث باندې ثابت دي خو زین منم کوي عمر زما د درس ملګری به دا وایي چې لکه پرونه پورې درت کوونه څنګه مالي هم دې زیدی لاړ او دغه زد اخر دې مجبور کې چې د ایمان نه کنګل شو د الله مخې به ایمان به ودرېږي عامله الناصبه دنیا کې ځانم سره کې او ته به هیڅ به کې نه او د صفات به انسان کې کله پیدا کیږي چې دغه سخا موجوده تقوا به موجوده دی الله او الله رسول د خبرو په وعده باندې یقیني دعاګانې غواړي حرام او ځان ساتي وړو امیدونه ساتي به دې کارونه کې ځان نه بندي د حق وینا د وخت قدر ورسره اقا سبب استعمالي شي په باندې عمل قبلي کې مجاهده علم شرعي برته رسول الله خطر ولېګو له الله نبی زما د خلکو کې بعضی د خلکو چې دین د اسلام له لبیک ویل او بعضی خلک هغه ایسته په ضد باندې ودرې د مجوس او يهود دي هغه سره څوک نبی کریم علیه السلام ورته ویل کړي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى منزل من ساوا او دا ورته ویل چې کوم سره چې خیر خوې کې الله تعالی اجر درکړي کوم چې مسلمانان دي دغه ګناهونه معاف دي چې دا کوم ګناګاران دي ما معاف کړي ته معاف کا او به ورته ویل چې تاسو شفاعت ما قبول کړي کبه د خپل مسله باندې باقی پاتې شو الله بر حکومت باقی پاتې کی د يهودو نه جزيه والا مقصد پر جزيه کې دا خبره وا چې دوی اسلام نه منقاج جزيه به تخصل دي وجنه احادیث کې چې وګوري د بحرین نه ډېر جزيه راتلي علی الحزرمی یو ورځ به جزيه راوړل تقریبا 1,00,000 درهم او پای وخت نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سر منځ کو ټول ملګرو دا خبره ورېدلې او شاوخوا اطراف جماعتونو والا شعراء الحزرمی دا جزیره وړي دا تقریبا 1,00,000 درهم دی رسول الله ټول تقسیمي نو سلام چې کله وګرځاو رسول الله مسکیش ډیر ملګری راغلی و ورته ویلې اسما خیر لکه چې دې خبر نه خبر شي چې 1,00,000 درهم دې آشنا راوړي دي ټول صحابه ورته ویلې او یا رسول الله ځکه صحابه کې دروغ نه و وې موږ د دې خبر نه خبر شي چې دې ملګری دا پیسې راوړي رسول الله موږ باندې تقسیمي او بهترین مال دی دا د غیر مسلم نه خسته شوی په دې ټول ملګرو باندې ور تقسیم کې رسول الله ځان له هیڅ شم پرې نه خو دوی ویلې وې زګور په تاسو باندې د فقر په باره کې ریګم نه بلکې د دې باره کې ریګم چې دنیا سره ومنه محبت وکي الله باندې برشي برباد کړي څنګه چې دا وړاندې خلک برباد کړه ای دنیا بیره پتی کله قران او سنت کې سړی وګوري زمونږ الله قران کې فرمایي وکړه چرته دا ير نه وي چې دا مسلمانان د کمزوري به ایسه غیر مسلم شه دي کافرانو د زینی او د قشنده دروازې او اشداري او چتونه او فرشونه او داستانه دا ټول مر سره سره جوړې کړې وي رسول الله فرمایي چې سړی په کې شته کې نشه د خپل کوته وګوري دندک بیره وګوري چې دې پورې به څومره وبې دي دنیا نسبت په نسبت سره آخرت له قشندې ملګرو سره روانو د چلی یو بچی مردار پروت ویل کدا بچو تاسو کې بدومره پیسو والی صحابه ویل مفت منالو ځکه دا په خپل اهل باندې سپک دي رسول الله یې قسم په الله لکه څنګه چې دا په خپل اهل باندې سپک دي دغه شند د دنیا زمونږ الله باندې سپک را عبد الله ابن مسعود فرمایي دنیا زمونږ الله دوسو دشمن دي دوړ لور کوي او لیکن د دین چې د ایواز دوست لور کوي دشمن لنا
دا مردار غونډه ده. حدیث کې راځي د مسجد وزر په اندازه باندې حیثیت نه لري، شرط به کافر انسان له غرب هم نه ورکړي. د مصر یو عالم دی هغه به فرمایي شاعر وی پرس کچې د دنیا د مسجد وزر په اندازه باندې دا هغه په ټوله دنیا باندې تقسیم کسو به څومره یې څومره شي چې د غیر پر د آخرت برباد شي. دا ډېر کمقل جاهل انسان دی چې هغه د دنیا په ټوله باندې تقسیم کی وې دا وزر او دا به شرط دی معمولی شي لبه کو یو غلوی آخرت هغه مزیدار آخرت چې د غیر پر رب العالمین موږ پیدا کړیو. زمونږ د الله جواره غونډې تو پکې د محمد رسول الله غونډې تو پکې دی د ابوبکر او عمر او عثمان او علي غونډې تو پکې دی ویسا غره انسان به کې پاتش. حدیث کې راځي عبد الله بن عمر له ویلې د کجورو باندې چې د جړې ما څنګه راو ویل کسان چې دغه ما څنګه دا معمولی غوندې نور په دې برکه کجورو پاتې وي د دنیا د ژوند څه دی چې د تیر شوی د لکه د معمولی نور ختمه ده نور. نوح علیہ السلام نشه ته پوښتنه کوي د دنیا مثال څنګه دی ویل ګډېرو مزیدار باغ دی دوه دروازې لري په یو باندې را داخل شوم په دې بل باندې وته مس په پوینه شو د خوب لیدلې د مرګ د لکه د خوب راوچتهون کې سره په دې خوب کې بادشاہ وی وزیر وړي روچت منصب لړ شیدلې خو بل سره چې دښکو نه خو ځای چې لکه اوچت شنه وخت لري د مانځه وخت دی چې اوچت شي شیم دی مرګ به د قشم اوچتای یډل مزیدار خوراک دی او هغه انسان اوخره د مدینه مرینه چلان تیر شي به حق شي ته جوړیږي چې هغه ټول معلوم دي. سلف وکلا خپل کشان دې مسبولو لرا واسو به ورته ویل چې هغه حقیقت الدنیا دغه دنیا حقیقت ورته وګوري. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دې مثال د څه لکه خلقن تر بوله څه خلک تیر شي وي او څه په دې منځ کې سره روان دي. دا ډېر قمقلو جاهل سړی چې انجنیر راولي په دې منځ باندې نقشې جوړي چې لکه ځل تاباده نه کوي. کله فرمایي وې مثال دنیا د دنیا دا مثال نشي د لکه زره په وبا چې څومره انسان سکی هغه مرده تکي کیږي څومره شي وړاندې کیو کار خرابېږي. رسول الله فرمایي حدیث مشکات کې راځي لکه بصری دا شپتل او رکشا چې کله حیوان لږه اوخري نو ژوند بیم تیر شي او معده بیم برابرې خو کچرته زیات کینو ایست جوګیر بشي مړ بشي. انسان چې کله د دنیا له نږدې کې د ځړ غره وژني یا مزیدار کاسدا پاغي کې اصل شهد دی یو مشرش هغه ته معمولی خوراک وکي به اوچت شي نو د بشوندم برابر او خېټه مړه شو خو کشرته به دا پی وردن نه کې بیا به دا وزر وردن نه کې سم خېله د قمش به ته وتی شي اچردم کې ونوس. اې دې مثال کړه د شری رسول الله فرمایي دا شری په لار باندې روانه او دونه لاندې سر دمو کې دا به خمق انسان اجازه د انجنیران راولي بلډینګونه جوړ کې او دا کوي هغه خوبونه دي یا یو زنانه د چمخه پټکړې دا ډیره بد شکل ده یو سړی له وجه ما به روان څه زبستا خواهش پوره کوم چې کله یو ځای له بوزي او دا خپل پرده لري کې نو ایسه بد شکل مخي بیرونه کا او څومره ملګری چې باغې چې دي هغه ټول لدا خبرو کې چې دا وو شنه یو اثر کې لري راغلي دي د دنیا مثال چې لګي پیغله زنانه چې بای باندې قسم زیارات دي کیسه یو بادشاہ په یو چوک کې ودرولې او ډیره مزیدار ترکاریو په برابر کړی دا کورونه او چمنو بنگلې دي او دې زنانه دا وایي ما دعوت دې خلکو لکړې دې قسمت پوښتنه درنه کوم ته خدمت مو کوم ما دلار ورته صحیح کا خو کستا په زیبو جنت باندې اخته شو زی پری خودلم ګوره ورم څنګه کې امام تی بیا دا وباسه کم سړی چې هغه د دنیا لراغه دې دنیا نه ته پوښوي چې الله بچړته نو ایسب الله له عمر شي کې دنیا به مرته الله ورکی خو کدا شرط دنیا په دې زیبو جنت باندې اخته شو الله کو تی بیا دا وته دنیا بس موږ الله ورم نکی. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي به اخرت مقصد وګرځو دنیا په خپل الله راګي زمونږ الله به درک خو کدا دې مقصد وګرځو کې دې شي درې نیم کې اخرت دې برباد دي تس نس دې ګډ وډ دي. نور ډېر مجدار مثالونه علماء ذکر کړی دي نو رسول الله ورته ویل چې په دې باندې تاسو باندې نه یریږم چې فقر بدر باندې راشي مړه بشي بلکې دنیا سره به مینه شروع کې زمونږ الله باندې شي برباد کې لګا تیر خلک عباس سے به خپل صدر عیسی اور کې د بدر په واقع کې دا مسله ذکر شوی و او د دې سپینو زره د سره زره نټک کې رسول الله علیه وسلم اوچته کاغه وینا ملګر له ویره اوچته کې وینا اوچته ورته نه کوي زوري والو زماله ته کم کې خو به قوي انسانو چې زوري والو روان شو رسول الله د سید خپل سترګې به باندې کړي وي تر دې پر چې عباس سے پنا شو وای د په حرص باندې تعجب وکي کله په دې مال کې حرص پکار دي ځکه دا حلال مال دی د کافر نه خسرې شوی دی بهتري مال اندقه مال دی. نتیجه اداره اعلی چې انسان باول د دین کار کوي څنګه الله به ایسه به د دنیا ورکیو دا خبره غلطه راشي دا اول نه سړی دا و چې لکه زماره بنگلی وي او زماره دومره ملګری ګاډي دی او تجارتونه دی او شرکتونه دی او ناس ته ولاړ دی او مجلسونه دي. دوی خطا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام
د سلیت ابن عمرو العامری واسطه باندې حوزه ابن علي لړولېګو ورته ویل چې دا خط اغله وېسا لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله دا خد محمد رسول الله د خوانه راغله دی حوزه ابن علي لا تسلیم شاء الله برمسه سالم جوړ پیری ویغه چې کله دا خط وکړو نو دی اساجلی ویل سلیت ابن عمرو العامری لا چې زه خوري یو قوي پهلوان سړی مو د عرب زما په ولړ دی یو دمکی مو دی رسول الله لور کړه زب بالکل تاسو په واسطه باندې ایمان راوړم او تاسو تسلیمي به ومنم زم در تسلیم کوم خو په دې شرط باندې چې محمد رسول الله مال په خلافت کې شرط بر خراج اته دا ګمانو چې دا شرط بادشاہ به یو زبې وزیر پاتې شم کدا مرشي به مال دا منصب پاتې سلیت ابن عمرو العامری چې رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله حوزه ابن علي دشي ویلي نبی کریم علیه السلام یې والله قسم بالله زبد ازمکه او قسم دل ورنکم کچیر ته بل فرض او تقدیر ایمان راوړي رسول الله په مخفل منصب باندې پرې خو ځکه رسول الله شانه مشي نه خاصه زمونږ نبی د خلکو مشي سره څه او دا مشابه د خپل مشي باندې خپکیږي په دې باندې رب لک ویلي کې ایسره اسلام مقابله له ودرېږي او وی ویلې چې د دې په علاقه کې به خطرناک خراب سړی پیدا شي چې هغه بدن نبوت داوی وکي او دا به وکي او دا او بیا هغه وجل شي ملګرو ورته وسوک به وجنه تاسو به وجنه تاسو ملګری دا مسله چې کړه وکړه جبريل عليه السلام ورته ډیر وخت ورسره راغی ورته چې حوزه مردار شمرش او به بده کې مسلمه الکذاب پیدا شو هغه د نبوت داوی وکړي د قشان د دې سلیت ابن عمرو العامری ملګری بشوراله عاصم شیب دی او وحشی رضی الله عنه څنګه وحشی شیب شو حمزه شهید کړو وی ویل چې په اسلام کې ډیر یو عظیم انسان وجلې دی اوس په کوپر کې یو لوی سړی وژنه وې دقه مسلمه الکذاب دیوال باندې ولاړو ملګرو له تقریر کوو دا به پښکو سوالو کې ډېر تکړه وحشي رضی الله تعالی عنہ ویلان د خوانه ورته ودرته چې بدینس کې ولن دی وګورځوي چې مردار ختمه کې دا ګوره د دنیا حریصو ځکه دا شرطونه لګول پر رسول الله باندې جزا بستا خبره منم خو به دې شرط منصب او نبوت برای پیغمبر علیه السلام ویلي وې مونږ چې د بادشاہي مسله نه د خلکو له منصبونو دا شي نه ورکو بلکې یا به اسلام کې را داخلي کو یا به جګړه له تیاری دریم خط د شجاع ابن وحب واسطه باندې رضی الله تعالی عنہ غسانی بادشاہ اولېګو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله د محمد صلی الله علیه وسلم شاګه الله بنده او رسول له غسانی بادشاہ د خط لګره شوی دی و او کله ورته ویل تسلیم شه الله بس حکومت برقرار کړی دی او که چېرته تسلیم نشوي زما سره د فوجانو مجاهدین دي چې تاسو ولا بدل شو ګور اعلان دی بریک یو دم دا چې دې سره ورشد نو ویل چې من ينزعني وکم سړی به چې هغه بسمانه د حکومت والی لا اخلاص د محمد صلی الله علیه وسلم تکبر وکړي یو وکړه ودا اسمان حکومت او بادشاہي خاصه او دا خبره وکړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په ما باندې عملیات کې زه په هغه باندې عملیات کوم خپل فوجم تیار کړي او د قشن اسونه وغیرہ برابر کړه تر څو پر په مدینه منوره باندې حمله وشي لیکن رب العالمین رسول الله د شی ویلې و چې اوس په مجاهدین اخو ورجی نور د دشمن په مجاهدینو باندې نشراتلې ځکه پیغمبر علیه السلام الګور له چې الان ننجد نغزوهم من في ورزو او هغه په موږ باندې راځي دا بالکل امن او امان دا خبره و چې په مدینه باندې به هیڅ نه راځي عمر بن خطاب فرمایي زه ورځ چرته وته وې سړي ما دروازه ټک ټک ډیره سخته وې زما سره دایره پیدا شول چې غسانی بادشاہ راغی د فوج راوځي وزر په منډه منډه وروته ما د ملګری لمر چې لکه څه چل شوی دی خبر ته نه ما ویشنا وې رسول الله خپل به نه طلاق کړی دی د خبر باندې سم کوئی شی نو عمر صاحب لاره راغی ډېر خطا راغی چې کله ته پوښتنه کې رسول الله هغه طلاق کړی نه وي خو اسی دې په دماغ کې دا خبر شاو را شولې واه تحقیق کړی نه رب العالمین به مجاهدین ورته قوی کړی د حکومت می سبا ما شو الله رب العزت به د قشن شام فتح کې یمن فتح کې دغه نور سره تبوک مسلې سرورم خطي ولې ګرو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې چې د محمد رسول الله ډېر شي ملګریو مغیره بن شعبہ رضی الله عنه امیر معاویه او عمرو بن العاص دا درې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر اوچت قهرمانه ملګری و معاویه شپ دومره وکړ انسانو چې حکومت رنګول کی او دغه په جوړول کې ډیر پوره سیاست لرو وکړته لرله او مغیره رضی الله عنه د شو کبه یو کار کې ډیر دروازې او په هر دروازه کې تا پولیسه مقرر کړی وي او دیمه مغیره به ویل چې زه په یو گیټ باندې وزم په یو دروازه وی وته چا بلې دلونه د نبی کریم علیه السلام مزیدار ملګری د بهره مشاله ولې غلو عمان لا او داغت وزمن و جعفر او عبدي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى جعفر وعبدي
ودا خد محمد صلی الله علیه وسلم دې شهادت الله بنده او رسول الله جعفر او عبد الله شي دوړونه دي تسلیم شي الله بس تاسو حکومت برقرار نشي پری دي عمرو بن العاص فرمایي چې کله مې دا خطر واقع سور عالم ته پوښ مې دا وکړي چې په دې دوه مورونو کې کوم یو د نرم اخلاق والا دي د چا اخلاق ګډي برابر دي او نرم وې ملګرو مالوي چې دا کې عبد دي وې دا عبد خو له ورله ما ورته ویل چې دا خط محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی وې خو ته پوښتنه اسمانه وکړه یو دا مالوي ویلې چې کوم شي له اله ما يدعو د رسول الله مقصد څه دی چې د خلکو له خطونه لګي وې ما ورته ویل چې يدعو الناس الى طاعه الله خلق د رب العالمین بندګي لړا دیږي دعوت یې دوی مالو چې تاسو نه ما عمر وې د پلاړ سره ما عاص وېغه په کوم حالت کې مړ دی ما په کفر کې وې زم دغه په عقیده باندې مړ کېږم ما زم کافر مړ کېږم چې ستا پلار په دې عقیده باندې لاړ دی وې ما ورته ویلې چې زه ارمان کوم کاش هغه ایمان راوړې وي ته په دې عقیده باندې ګور مړ کېږم اسلام راوړا او کړه د نو ډېر خطرناک فوج دی محمد صلی الله علیه مجاهدین در بشری عظیم علیه السلام ولکه چې په ایمان راوړې کني دراوړې ما چې او راوړې وي چې راوړې ما ورته ویلې نجاشي نجاشي راوړې وي او نجاشي چې کله ایمان پیراوړو د خلکو سره څه معاملې وکړه د قومي ما وی چې مونږ کړه ټول په ایمان راوړو وې ما لوي چې دروغ مو یا دروغ جنا پر رسول الله دی وسړي ایمان راوړي د قوم د بغاوت نه کوي ما وی چې دروغ نه وي موږ اسلام د دروغ رد کوي ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي در منافقانو علامه ده بل حدیث کې راځي چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پریته غوښر د دروغ غوړوي نه زمونږ اسلام د دروغ نه منع کوي ولکه د هر قلب بچا په پوي دی ما وی او پوي دی ویول هغه د مخالفت کې څه عکس العمل کارنه کې ما ویل نه د هرقل بچا د تر زيو هغه ورته ویل چې دینه جاشي به تعالی مخکې جزیه درکول لکه دا اوس دا واړه حکومتونه د يهود نو سوارا ولا دوی د خپل جزیه او ټیکسونه ور کوي وې ډیر وخت نه جاشي بچا ور نکړنو ما ورته ویل چې ګوره تعالی خود ته جزیه در نکړه حمله په وکا دلته چې ایمان راوړي وې دې هرقل مال ویل چې ما پیسې چې ایمان راوړو کار کړی کزما چې ته قدرت امام ایمان راوړو به ویل چې دعوت رسول الله سره وې ما ورته چې دعوت رسول الله دار چې خلق د الله طاعت لرا بلی او منزل لرا بلی او به د قشان زکات لرا بلی او د دې شل رحمی لرا بلی پاک دامنی لرا بلی وې دما ویل چې لکه ډیر مزیدار خبره درا وړي د خرمان چې ما د اوروري ومني زکات ما د اورور چې ډېر خطرناک شړې ده منل تیار نه دی وې به ما ورته ویلې چې تاسو اسلامي حکومت ومني او مسلمانان شه الله به تاسو حکومت هم نشي برقرار پری دي په دې شرط باندې د خلکو نه زکات اغلی بده به تقسیموي وي زکات ته به کې څه لوي شي ما دې مالدارانو له نصاب له شمال ورشي او کال په تیر شي قرضونه په نه یو ضرورت نه اضافي دا به په تور مثال بزرګ 25 روپۍ دي ونی می تولې 10000 او 250 می تولې 15 دغه اندازه چې 50 ګرام شاوخوا جوړيږي وزما رقم دې تیار نشي چې موږ زکات راکې به ملګرو باندې تقسیم کوو وې دوړم د چلاس پلاس زما لاس وې شنی ول او تړلې چې اق جعفر له ور مخامخ کو بیا لکه دا څو دی ودان محمد صلی الله علیه وسلم اساس دی وې دا لاس اخلاص کې ویلاشنه په ما باندې اخلاص کړ وې زما اراده کې نسو کې نسولې پر نه خو د مو وېدر اولم وې څل راغلې مې دا خطر کړې د تاسو اسلام راوړې دا وېزا سبارا شبه بګور وېزم لاړم چې کله سبارا دروازه مې ټک ټک وې دروازه ولا زپر خودم نه دننه بیرته دې عبد بشور علم شلکه دارو خو دې مانو پری دي ویغه مال وخت واکو سوال ته وراله ما ورته وی چې هغه سړیم چې پرون رسول الله رضوان راغلو او تعالی د اسلام دعوت درکړې دي وې دوړ ورونه په وجه کې چې جدا شو اخر کې ایسه دې دوړ ایمان راوړو الحمدلله چې کله دا حکومت وی دوی ایمان راوړو نو حکومت هم به ایمان راوړو دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت د رسول الله دعوت په قران باندې و اې دې بدا مقصد نه چې ته دعوت ورکې چې د علم نظریه پورې دا ټول خبره ورته وکړي مصعب بن عمر اسعد بن زراره خالد بن ولید ابو بکر عمر بن الخطاب او دا قشن د صحابه دوی له قران زکه به ورته ویل چې وسیره لاړ شي د قران درس او تدریس کې دا به نه دعوت او دا ډېر غټ اثر لري جنت سړي له بدی باندې ملاوي کې دا جنت بده شنی چې سړي د لا اله الا الله وي به د قران او سنت مطابق عمل نکړي مخکې درس کې ویل شي چې دې د لپاره اسباب دي یو سبب کې دا پوره ایمان بسړي راوړي او په مانځ کې به خشوع کوي د فرش حفاظت بکې د به پیری مجلس به سړي مخاړي د امانت لحاظ بکې د وادي پابندي بکې د مانځ حفاظت بکې خلکو له خیر ور کوي شکل بده چې جوړي چې تر کاله سړي وګړي صلی الله علیه وګړو د عمر د قران او سنت قانون لاندې تیرول پاک دامن خلکو باندې بدنامه نه لګول او د قشانه
د مسلمانانو باندې کې جدایین راوصل مشکلاتو کې صبر کول او په انعاماتو کې حمدونه ګاونډي سره ښه سلوک د دروغ نه ځان ساتل او پاک دامنی انتخابول او اهل عیال لپاره د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي کول صدقې کول امر بالمعروف ونهي عن المنکر کول د بیکار سړي لپاره کار پیدا کول او د قشن سړي مغلوب دی هغه وشتول او قدم نه د خلکو نه ضرر بندول د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تدیجه پر دا دعوتونه و اته خطونه لګیلی و نجاشی بادشاہ لګیلی او عمرو ابن امیہ الزمری مقوقس بادشاہ لګیلی او حاتب ابن ابي بلتعه کسرا پرویز بادشاہ لګیلی او عبد الله ابن حذافه هرقل بادشاہ لګیلی او دحیه الکلبی او بحرین دی لګیلی و علی الحضرمی او شپږم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د غسانی بادشاہ خپل لګیلی او شجاع ابن وهبه او د قشن دی بل بادشاہ لګیلی او سلید ابن عمر دا حوزه بن علیلا العامری او اتم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عمان بادشاہ له جعفر او عبدی او اغیل لګلو عمرو بن العاص اېدین ورسره خبر غزار اعلی د خبر د شو علاقه د مدینه منورې نه تقریبا د شمال علاقه په لو یو سلسله کیلومتر کې دا واقع ده چوکانو بدري ورته مزل کوو چې کله گاډي مزل کې نو 2.5 غنټو کې په اندازه باندې راشي او وسم عربو په ماغه اندازه باندې پر خودره ده چې د غرب د خوا کې باغونه دی د اعلان د منځ کورونه ځان نقشه پر خودره د پاره د عبرت چې خلک التراجي قلاګان دې چې کوم انسان التراړي هغه به کتلې دي په دې کې د نړۍ بدمعشان اوسېدل چې هغه يهود دي بای قریظو کې دوی تقریب کړي او بني نذیر کې دوی تقریب کړي د رسول الله د وجول ارادین کړي وي خلک به امر اوچته ولا په مدینه کې تحریک شروع کړي اخر رسول الله ملګرو لوي چې دې خلکو له گزار پکار دي ورجو بشي خوې ویلي چې بده کې زنانم لاړوي ام سلمہ وغيرها ده حدیث کې دا قشن الفاظ راغلي دي قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې دله به هغه انسان ورځي او هغه سره به برخه اخلي چې سنت حدیبی کې برخه اخلي ځکه دې ګډه غنیمتونه و او د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام عادت داو چې کله به دې طرف لونو توریه کې به کوله دا خو به وخودو او چې بده شته به توریه کوله دا طرف به وخودو په دې کې ډایرک ملګرو له اعلانو کې چې خیبر په طرف باندې رواني وو مجاهدین دې صحیح برابرۍ وجدا وا چې رب العالمین رسول الله دا ویلو قران کې دا خبره ذکر ده چې دشمن په تاسو باندې نشي راځي بلکې تاسو په هغه باندې ورځي بغیر د جګړې نه بد علاقه تاسو نه شي که دشمن دله اطلاع ورکړي کورنه کې هغه څنګه مقابله نشي کولای منافقانو دا ویل چې دا مسلمانانو مجاهدین خو موږ باندې بخل کې ولی موږ نه پرې دي هغه ویل چې موږ الله د قشن ویلې چې د حدیبی ولا خلک به دې کې برخه اخلي چې هغه تقریبا 1400 مجاهدین دي دیم که تاسو چې موږ الله درزه ورزو جګړه کوو راځي موږ سره بری سکون کې ودرېږي چې په دشمن باندې تعرض کوو غنیمت کې تاسو برخه نشته چې غنیمت کې برخه نه بیڅو منافق انسان همیشه د غنیمت په شي عبد الله بن ابي بن سلول له هغه د قشن دی خلکو اطلاع ورکړه ورته ویل چې رسول الله سره د فوجانو در روان دي او ځان د پاره کته برابر کړي هغه باندې غطفان لا خط ولګول هغه چې رسول الله موږ په خلاف باندې روان دي فوج موږ لراکا دغه بادشاہ جوړ قمقلو احادیث کې راځي الاحمق المطاع هغه قمقل چې دغه تابعداري کې دي شو چې کله به تقریر وکړي چې جګړه کوو لزر فوجانو په بدلتوري ونی جی کړی چې بالکل موږ سره امر لا تیاری قمقل خلکو وی ویل چې رسول الله موږ باندې روان دي او تاسو موږ سره کومک وکړئ چې څلور زره فوجان بدر کوو لزر او تیارسي ودر ول ودان نجی د توري د ځان سره بوزا رسول الله شکر اطلاع ورته چې هغه خدا کار کړی دی ابو بکر له ورته دا جنډا ځان سره والا ورفه فنمو باندې او صحابي او هغه رسول الله مدینه منوره کې په خپل ځمانه امیر او نائب مقرر کړي او نور پیغمبر علیه السلام سره د مجاهدینو سره روان شو په دې کې بیره ابو هريره سے ایمان راغی ایمان راوړو هغه ابو هريره چې هغه 15303 حدیث نقل لي تقریبا دغه په دینونو کې ډیر شو اقوال علماء ذکر کړی دي خپل نمی عبدالرحمن ابن سخر او به پکې د عامر بن الاقوى اشعار د زنانو سره د خطاب مسله رااله د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نور کې سم معجزات په دې کې صادر شول او را روانه چرشه فرج باندې چرته ژوندونه د رسول الله تشکیل سره د مجاهدینو چې جنډه د ابوبکر سره ده په کومه طریقه باندې خیبر لورغله او څومره جګړه وکړه او په څومره کې دا جګړه وشوه څومره غنیمتونه پکې رااله او څومره حالات پرې کې منظراله او رسول الله څومره معجزات پکې صادر شي ویلي دا به ان شاء الله را روان چرشه فرج باندې به تشریح تحلیل کو د روزي په میاشت کې هم د ترتیبي چې د چارشه فرض باندې موږ تاسو خپل سیرت وې دغه نه ورس ان شاء الله به دروځي خپل درس کوو تر ما ځګره پوره کې شرط شون باقی دا مهمه خبره ده چې نن درېنی می بجې فیض القرآن مدرسه چې هغه درخیلو کې ده البته د قرآن د درس افتتاح کیږي نو کوم ملګری کوم شي کورنۍ د خوي په طرف باندې د الله درزه لپاره باغې کې برخه اخستې شي ورتلې شي دویم بار دروځي مبارک یو مضمون شیخ صاحب لیکلی دی
هغه ان شاء الله تاسو باندې مفتخمیږي په دې طریقه باندې چې خپل اغایات ته په شیټ مې شیبل مرګ الله ورکه نو دا شل کا دعوت څومره ملګری چې بده ماندا کیږي تاسو سره بده اجر کې برخه ده د عادل فنامه باندې مجلم دی ادارې د خوانه نشر کیږي نو تقریبا دغه مبارک دومره اصولي بساسو نه کیږي چې روانه به بل مجلب هغه باندې چاپ کړي شي رب العالمین دې موږ تاسو له قرآن او سنت بصیرت را نصیب کړي او محمد رسول الله تابعداري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین